السلام علیکم د سکل سوړ یوټیوب چینل ټول ملګرو ته به هیله چې ټول به ترک روغ یاست ملګرو هیله من یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل لازم لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کې کاږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په هر وخت در ورسیږي ملګرو نن ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د ګوګل هسټري ډیلیټ کړو که چیرې موږ څخه یو ملګری موبایل واخلي او هغه ګوګل کې غلط څیزونه سرچ کړي بیا که بل ملګری راسي موږ یې ګورو چې غیر اخلاقي شیان یې سرچ کړي او څنګه کولی شو چې دغه نور څوک ونه ګوري ډیلیټ یې کړو ختم یې کړو له منځه یوسو نن په همدې ویډیو ته جوړوم هیله مند یم چې ویډیو سره وګورئ ویډیو ته لازمي لایک ورکړئ او زه کوشش کوم چې لنډه ختمه شي صحیح ده ملګرو نو تاسو به راسئ په ګوګل باندې ورته زه کلیک اخلم صحیح ده ملګرو ګوګل باندې د ورته کلیک اخلم خپل هسټري درته ښیم چې ما څه شی سرچ کړي دي بیا به ټول درته وښایم دلته هم ښودل کېږي خو ولې دلته بیا درته وښیم دلته خپل اکاونټ باندې به ورته کلیک کوم اکاونټ باندې تاسو ګوګل کې لاګین یاست نو دغه اکاونټ باندې به ورته دغه لوګو باندې به ورته کلیک واخلئ کله مو کلیک واخیست ملګرو تاسو دلته ښکاري چې لیکلي سرچ هسټري څه مو ګوګل کې سرچ کړي هغه ټول درته اخلي ما په کلیک واخیست زه ورته لږ انتظار باسم دا به ټول ماته راخلي یو یادونه دا کومه چې موږ به راتلونکي ویډیو په دې وي چې موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب او ورسره څنګ کې د ګوګل هسټري سوچه بنده کړو نو دا چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو ته لایک ورکړئ تر څو هغه هم ترلاسه کړئ ملګرو دا یې ما هسټري ده صحیح ده ملګرو تاسو ته ښکاري دغه هسټري ده دغه یعنی موبایل کې ګوګل څه وخت لاګین شوی وي دا ټوله هسټري درته راخلي صحیح ده ملګرو دا ټوله هسټري دی زما نو که چیرې ستاسو موبایل له بل چا اخیستی وي او غلط څیزونه یې پکې سرچ کړي وي غلط غیر اخلاقي څیزونه یې پکې سرچ کړي وي نو بیا نور کسان یې ګوري موږ په شخصیت باندې منفي اغېز کوي نو دا موږ ختموو نو راتلونکي ویډیو بیا سوچ بنده وو یوازې دلته یې ډیلیټ کوو ملګرو که چیرې دلته ډیلیټ باندې کلیک واخلئ دلته ډیلیټ دلته څو آپشن یې لري صحیح ده ملګرو اول دلته لیکلي ډیلیټ ټوډے یعنې د نن ورځې سرچ ډیلیټول تاسو کوم غواړئ چې غیر اخلاقي سرچ کړی هغه سلیکټ کړئ همغه ډیلیټ کړئ نور نه هغه کوئ ډیلیټوئ صحیح ده ملګرو بل دلته لیکلي چې ډیلیټ آل ټایم یعنې ټول ډیلیټ کول ختمولې بل یې لیکلي اتومات به ډیلیټ کیږي په 18 سکندو یا 18 منټو کې دا ډیلیټ کیږي که سرچ کې او ډیټا دې خلاصه وي 18 منټه بعد به ډیلیټ کیږي زه غواړم چې ټول ډیلیټ کړم صحیح ده ملګرو د ډیلیټ آل ټایم باندې ورته زه کلیک اخلم کله مې کلیک واخیست دلته نیکسټ باندې ورته کلیک اخلم صحیح ده ملګرو نیکسټ باندې ورته کلیک واخیست بیا ډیلیټ باندې ورته کلیک اخلم صحیح ده ملګرو کله مې ډیلیټ باندې کلیک واخیست زه به انتظار کوم ګوټو به یې کومه ملګرو مخکې ما هسټري مو کتله چې ډېره غټه هسټري وه او اوس تاسو ګورئ لیکلي چې تاسو کوم هسټري نه لرئ یعنې سرچ په ګوګل کې نه لرئ نو دغه طریقه سوه هیله مند یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ویډیو مو خوښ شوي چینل سره لازم سبسکرایب کړئ یو یادونه اوس هم کومه چې راتلونکي ویډیو به وي چې موږ څنګه کولی شو چې ګوګل سرچ بند کړو یعنې چې څه پکې سرچ کوو هغه ذخیره نه کړي نورو ته یې ښکاره نه کړي تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ښه شیبې الله مو مل شه